د میدان وردګ ولایت کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري 32 هغه ماشومان او نوو ځوانانو ته چې یتیمان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو راغلي وو د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې وه. د ریاست مسؤلین زیاتوي چې دغه ماشومان او نوي ځوانان له یادو زده کړو فارغ او د اړونده برخو مکمل وسایل یې ورته وویشل. خو WC مؤسسې د موږ د کار امور اجتماعي وزارت سره تفاهمنامه لاسلیک کړې وه چې د هغو په نتیجه کې هغه یتیم ماشومان چې بې سرپرسته وي، هغه ماشومان چې ردمرد شوي وي د نورو ممالکو نه، هغه موږ دوی ته معرفي کړي. تقریبا اوس کې دلته د شاګردانو ته اوس دلته توزیع موږ لرو. هر ماشوم د شپږ میاشتې لپاره حرفوي زده کړې کې موږ په عملي زده کړې شامل کړي وو. شپږ میاشتې د عملي زده کړې وکړي په ساحه کې. د هغو نه وروسته نن هر ماشوم ته د خپلې خوښې د زده کړې مطابق د 15,000 افغانیو په حدودو کې کیټ اخیستل شوی دی. له حرفوي زده کړو فارغ ماشومان زیات خوښ دي. وایي له دې وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. له کار او ټولنیزو چارو ریاست غوښتنه کوي چې ورته ماشومان او نوو ځوانانو ته هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. خوشحاله یو چې موږ ته د میاشتې 3,000 افغانۍ معاش کولو او په آخر کې دغه سامان راکړلو، موږ به ترې ګټه واخلو او د دغو درنو کارونه به خلاص شو. اوس به د روزي چې څه ده د دغو لارې به ورته وګټو. د پردیو زاغنه مزدورۍ نه د موږ خپل افغانستان کې کار هم ښه دی، خوښ یم، یا آزاد یم، یا آرامیم ده. موږ چې کله ایران ته تللي وو هلته کار به هم ورباندې پردۍ مزدوري به موږ کله بیا به کله پیسې راکوي کله به یې نه راکولې. ډېر زړونه بد وو. کور ته به چې راغلو پلار به پاتې وو، اوس که مور به پاتې وه، وروران او خوران یې ټول به پرېښي وو، موږ به تللي وو پردۍ مزدورۍ به کوي. موږ چې کله بېرته راغلو موږ ډېر خوشحاله یو اوس. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي چې د حرفوي زده کړو ترڅنګ یې ګڼ شمېر کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه هم برابره کړې ده.